کوم دوستانو نن به تاسو ته زه ښیم چې اسرې ته به مونږ په خپل کور کې تار څنګه بدلو. نو دا یو اسري راغلی د مونږ له د کار دپاره دا تار یې ورکوټې دي، نو وایي چې دې ته راله تار چینج که بدل که راله. نو دلته دا شاته یو پیچ لګېدلی دی، دا پیچ په ډیله کې بیا دې کې دننه په تاسو ته په نظر باندې راځي. نو درې قسمه تارونه دي، یو تار دلته لګېدلی دی، یو دلته لګېدلی دی، او یو دې منځ کې چې کوم دی یو پیچ لګېدلی دی. نو دې سر ته او دې سر ته دا د دې تار مین دوه تارونه لګېدلي، لکه تاسو ته په نظر باندې راځي. یو دا تار لګېدلی، یو دا تار لګېدلی، دا د اسرې مین تار دی. او بیا چې کوم د لایټ تارونه دي نو هغه به یو دې سر سره تار سره به ټچ کړي او بل په منځ کې چې کوم دی منځ کې به هغه ورولي. نو صاحب